بسم الله الرحمن الرحیم. په سوشل میډیا باندې د پرونه راس دغه یو تصویر ډیر زیات سرکولیټ کیږي چې د افغانستان کې چې څومره هم خیریه بنسټې دي هغې ټولو مشران چې دي هغه طالبانو راغوښتي دي امارت اسلامي خپل دغه ته حساب ورسره کوي چې یاره تاسو ته دا پیسې له کومې خوا نه راغللې داسې د څنګه تاسو لګوئ او د کومې خوا نه درته راځي څومره پیسې راغلې څومره ولګېدلې حساب چې ده هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کیږي خپل کورونه هم هغوی چې د یو بل منځ کې چې ده حساب چې ده دا کوي بیا امارت اسلامي دوی راوستي دي یوازې دا نه دا ټول مشران چې ده د خیریه بنسټو والا راغوښتي دي هغوی کېنولي دي حساب ورسره کوي. اوس افغانانو په دې باندې دا یو خبر مشهور کړی چې اتا خیریه بنسټ والا چې ده دی په غلا کې ګیر شو او په هغه چا باندې دوی الزام لګوي د غلا چې د هغه خپل کورنۍ چې ده هغه دومره مالداره ده چې اتا خیریه بنسټ چې دا کمې پیسې لګي دي د په یو انټرویو کې دا ویلي ده چې دا کمې پیسې لګي دا ټولې ده د پلار او د ترونو لخوا نه میلاویږي هغه دومره مالداره ده هغه په پیسو کې لوبې کوي هغه به د غریبانانو حق ته چې ده ولې کیني هغه به پر دې حق ولې خوري دغه یو څو روپۍ چې د یتیمانانو او د کونډو په دغه باندې راټولې سوي دي هغه به ولې دا خوري. اوس ته د موږ داسې افغانان دي چې هغوی ورپسې ویډیوګانې شروع کړي چې اتا په غلا کې ګیر شو دومره خیریه بنسټو والا نور هم دي په دې کې ډېر زیات خیریه بنسټو والا دي په هغې نورو باندې دوی ولې دا الزام نه لګوي چې یاره دا پکې ګیر شو یا فلانی ګیر شو صرف په اتا باندې په دې وجه باندې ولګاو چې د اتا نوم چا په سوشل میډیا کې اخیستی ده د هغې اکاونټونه هم وایرل شوي دي هغه چې ده ډېر غټو پایو ته رسېدلی ده صرف د ځان د وایرل کولو لپاره چې ده په اتا باندې د دروغو الزامونه اوس دوی لګوي. که اتا چېرته غلا کولې هغه ولې د خپل د مړو یو باغ چې په هغې 200 منه ماړه کړې وله تاسو به کتلي ویډیوګانې هغه دغه 200 منه ماړه چې ده دا راوړله او په غریبانانو باندې تقسیم کړله په هغه کې د پیسو لالچ ولې هغه څه کار چې دا مړې ټولې تقسیمولې ځان ته به یې خرڅې کړې وې د کروړونو روپۍ کولې ورته خو بس موږ افغانان چې یو چې کوم کس چې د هغه ملک ته خدمت کوي او وطن ته خدمت کوي غریبانانو مسکینانو ته لاس ورکوي هغه بیا موږ په آرامه باندې نه پرېږدو داسې کم کس ورپسې ویډیو کړي دا خپله د غلا په پیسو باندې راکټ شوی ده او دی په اتا باندې دغه کوي د اتا سره چې دا کوم امبولینس ګاډی ده پلین کوچ د دې تقریبا 2.5-3 کروړه افغانۍ قیمت ته دا ورته چې د خپل پلار ورکړی ده نو هغه به یې تا د 2-3 لکه روپۍ ته ولې ناست بیا خو موږ افغانان داسې یو خپله کار نشو کولی که بل څوک کار کوي هغه هم بیا کار ته نه پرېږدو په هغه باندې تنقیدونه کوو بدنامه وي چې څومره د موږ له لاسه کېږي هغومره هغه موږ بدنامه تاسو به یې ده په ویډیوګانو کې کتلي چې یوه کونډه وله هغې په کور کې اوله کې چې ده ویډیوګانې شروع کړې په هغې کې یوه کونډه وله 2 لورګانې ولي او هغوی چې ده په کور کې په یو کوي کې لګیا و هغه لورې کار یې کاوه او هغه لورې په هغه ټایم کې یو خبره نه وه کړې په دې ویډیو کې چې یاره زه چې دی بندې اوبو ته وځم ما ته چې ده په کوڅه کې خلک اشارې کوي نو تاسو خو بیا دومره حده پورې ولیدلي دومره حده پورې دا ضمیر چې ده خرڅ کړی ده چې بیا پردی یوه کونډه چې دا غره ووځي بهر دغه کې بیا خو ورته داسې چلونه هم تاسو کوئ که نه خو که هغه ته بیا یو هلک راغی ورته وویل چې ته په کور کښېنه تا ته به زه خرچه راوړم تا ته به زه خرچه در کوم په هغه باندې بیا د غلا الزام لګوئ د اتا غلطي دا ده چې هغه د افغانانو دپاره د کینسر اسپتال جوړ کړی ده د وړو او د کینسر اسپتال یې جوړ کړی ده چې دا اسپتال یې تاسو ته نه وی جوړ کړی او راتلی په دغه پاکستان او د انډیا ته تللي په دغو ملکونو کې هم ډغرې خوړلې لکه د سپیو غوندې کړېدلې تاسو دغې قابل یې تاسو د دې قابل نه یې چې تاسو د څوک اسپتال په